پاکستان ته د طالب وزیر سرگزار وایي زموږ د بدنامولو هڅه مه کوئ. TTP افغانستان کې نشته. دا چې نورې څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د تحریک طالبان پاکستان وروستیو بریدونو د افغان طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ جنجال رامنځته کړی چې یو پر بل لفظي ګزارونه کوي. تازه خبر دا دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولا امیر خان متقي او ځل بیا په ضمني ډول د پاکستان چارواکو وروستي تورونه رد کړل. په پاکستان کې د یو شمېر امنیتي پیښو رامنځته کېدو سره سره د دغه هیواد چارواکو د نیوکو لاس بیا په افغانستان کې د طالبانو واکمن رژیم ته نیول شوی. دوی ادعا کوي چې بریدګر د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې پناه ځایونه او عصري تجهیزاتو ته لاسرسی لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولا متقي بیا له الجزیره تلویزیون سره مرکه کې ډاډ ورکړی چې افغانستان د نړۍ هیڅ هیواد ته خطر نه دی. متقي ویلي له تېرو 2 کلونو راهیسې چې دوی په افغانستان کې واکمن شوي د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه ده پېښ شوی. ښاغلي متقي ویل افغانستان خاوره به د چا پر ضد نه کارول کیږي. موږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې هغه زموږ خاوره د نورو پر ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنه لري او څه ډول اندېښنه لري کولی شي چې هغه وخت په وخت له موږ سره شریک کړي. له رسنیزو اخطارونو نه څه نه جوړیږي او نه هم کومې نتیجې ته رسیدلی شو. نوموړي ویلي پاکستان باید د طالبانو او افغانستان د بدنامولو لړۍ بس کړي. پاکستان د متقي څرګندونو ته څه نه دي ویلي. مخکې د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې هنا رباني ادعا کړې وه چې د کوټې په یو برید کې د افغان وګړو د لاس لرلو اسناد یې د کابل واکمن رژیم سره شریک کړي دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.